کلتوري ارغال د نن نسل پر وړاندې پټه ننګونه. په دې ورځو کې د خلکو فکر او باورونه تر بل هر وخت زیات د هغو پیغامونو او جریانونو تر اغېز لاندې دی چې د رسنیو، ټولنیزو شبکو او بیلابیلو پروګرامونو له لارې خپرېږي. دا پیغامونه په آرامه او پرله‌پسې توګه د خلکو ژوند ته داخليږي او په تدریجي ډول د خلکو پر فکر، چلند او لید اغېز کوي. د دغو جریانونو په منځ کې فکري او کلتوري ارغال یو له مهمو موضوعاتو څخه دی چې کولی شي د ټولنې د فکر او ژوند مسیر بدل کړي. کلتوري ارغال هغه وخت لا ډیر خطرناک کیږي چې په جذابو او ظاهرا بې ضرره بڼو د خلکو ورځني ژوند ته داخل شي. هغه پروګرامونه چې د ټولنیزو شبکو، تفریحي خپرونو او بیلابیلو رسنیو له لارې خپرېږي، کله ناکله پرته له دې چې موږ پرې پوه شو زموږ لیدلوری د ځان، ټولنې او حتی ارزښتونو په اړه بدلوي. په دې منځ کې ځوانان تر ټولو ډیر له دغو پروګرامونو سره مخامخ وي او تر ټولو زیات اغیز هم مني. د دې جریان یو مهم خطر دا دی چې ځوانان په تدریجي ډول له خپلو ریښو او هویت څخه لرې کیږي. کله چې یو ځوان په دوامداره توګه له هغو فکرونو او سبکونو سره مخ شي چې د خپل کلتور سره ټکر وي، شاید د فکري ګډوډۍ سره مخ شي. په داسې حالت کې ځوان د دې پر ځای چې د خپل هویت پر بنسټ پریکړه وکړي، د هغو جریانونو تر اغېز لاندې راځي چې له بهر څخه هدایتېږي. بل خطر د ژوند د سبک بدلون دی. کلتوري ارغال یوازې د فکر تر کچې محدود نه پاتې کیږي، بلکې چلندونه، عادتونه او حتی د ژوند په اړه لیدلوری هم بدلوي. داسې شیان لکه ساده ژوند، د کورنۍ درناوی او د مسؤلیت احساس ورو ورو خپل ځای هغو کړنو ته پرېږدي چې زیاتره پر ظاهر او مصرف تمرکز لري. دا بدلون شایي په پیل کې ساده او کوچنی ښکاره شي، خو د وخت په تیریدو سره پر ټولې ټولنې اغېز کوي او هغه کمزوري کوي. په داسې شرایطو کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی. ځوان یوازې د دې جریان قرباني نه دی، بلکې کولی شي یو هوښیار او فعال شخص هم وي. لومړی ګام دا دی چې ځوان پوه شي څه ګوري او څه مني. کله چې دا پوهاوی موجود وي، هغه کولی شي سمه لاره وټاکي او خپل مسیر ښه پیدا کړي. ځوانان همدارنګه کولی شي د کورنۍ په فضا، د ملګرو ترمنځ او په مجازي نړۍ کې د ټولنې د پوهاوي لپاره مهم رول ولوبوي. هر ځوان کولی شي د ساده خبرو، سم چلند او روښانه فکر له لارې د دې یرغل پر وړاندې نور هم خبر کړي او په خپل چاپیریال کې سالمه فکري فضا رامنځته کړي. په لاندې ډول فکري او کلتوري ارغال د نن نسل لپاره یو خاموشه خو جدي ننګونه ده چې کولی شي په تدریجي ډول پر باورونو او د ژوند پر سبک اغیز وکړي. د دې وضعیت پر وړاندې پوهاوی، د انتخاب پر مهال دقت او اصیلو ارزښتونو ته پایبندي بنسټیز اهمیت لري. که ځوانان د دې جریانونو په اړه سم درک ولري او په کورنۍ، د ملګرو ترمنځ او په ټولنیزو شبکو کې خپل فعال رول ترسره کړي، نو کولی شي د منفي اغیزو مخه ونیسي او د ټولنې د فکري او کلتوري ثبات لپاره مرسته وکړي.